سلامونه ملګرو، امید لرم چې ښه به یې. لنډه کیسې یعنې افسانه در سره شریکوم. د افسانې نوم دی ورکه لالیه هیر مې نه یې. زما یې واده همدومره یاد و چې د واده وریجو کې یې مالګه زیاته وه او تر ډېره په کلي کې دا متل و چې مالګه سره ګزاره کوئ، د شمسې او د پرهیز واده ترې جوړ نه کړي. د شمسې پلار د شمسې له تولید مخته له خپل یو دوست سره واده کړی وه. که یې لور وشوه ستا زوی ته یې درکوم، او که زوی یې وشو لور به راته راکوې. څه وخت بعد بدبخته شمسیه وزېږېده او د تولید په ورځ د پرهیز په نامه شوه. پرهیز هم هغه وخت 4 یا 5 کلن و. وخت تېرېدو چې پرهیز چې د دغه اړیکې خوښ نه برېښېدو، خو په دې راز یوازې پرهیز او د پرهیز پلار پوهېدو. پرهیز یې پلار ته وویل چې دا اړیکه به له منځه یوسو، خو د پرهیز او د شمسې پلار نه منله، ځکه ورته شرم و. بالاخر واده وشو، خو پرهیز په زړه کې دا غچ اخیستی و. لویه برنامه یوازې له شمسې لره. له واده یې میاشت نه وه تېره چې مېرمنه یې دلته پرېښوده او خاوند یې لاړو خارج ته. 1 کال، 2 کاله، 5 کاله تېر شول، خو درک یې نه درلودو. 5 کاله تېر شول، خو درک یې نه شوم رامعلوم. د کلي خپل خپلوان له نجلۍ وغوښتل چې محکمه کې ترېنه طلاق واخلي او کوم بل خاوند وکړي. نجلۍ ونه منله. نجلۍ د خپل خاوند په هغه مینه چې لا یې میاشت نه وه پوره ډاډه وه چې هغه حتما راځي. نجلۍ د جدایۍ او تنهایۍ سختې ورځې زغملې، ځکه باور لري چې پرهیز بیرته راځي. خو احمق پرهیز د خپل او د شمسې د پلار حماقت زور له شمسې باسي. حماقت زور له شمسې وباسي. پرهیز شمسې ته په لیکنو کې ډاډ ورکوه چې زه راځم، خلکو خبرو پسې مه ځه. 10 کاله نور هم ووتل. د نجلۍ ځواني هم مخ په زوړ وه چې د پرهیز لیک دا ځل ډېر په ځنډ راغی. شمسیه خور خوښې او په جامو کې نه ځایېده. هغه خپله په لیک لوست نه پوهېده او لیک یې لومړی خپلې همزولو ته پټ وروښودو چې وګورئ څه یې لیکلي. لیک کې همدومره لیکلي وو: مېرمنې، نه غواړم بیرته هېواد ته در ستون شم. کاشکې مخکې مې درته ویلي وي. ما دلته ښځه کړې ده، اولادونه لرم، ژوند لرم او د ژوند په چارو کې سخت بوخت یم. وخت مې پیدا نه کړو چې ته مې له وړاندې خبره کړې وی. په همدې خاطر درته لیک استوم چې ته له ما څخه ازاده یې. شمسې وویل: څه؟ همزولي ورته وویل: صبر، لیک لا پاتې دی. لیک کې نور لیکل شوي وو. زه بخښنه غواړم چې لیک مې په ځنډ در واستاوه، په دې هیله چې د ژوند ښه ملګری درته پیدا شي. شمسیه له ډېره درده او شرمه خپلو همزولو ته هم ونه کتل. لیک یې د هغې له لاسه کش کړ او ولاړه. شمسیه په ځغاسته کور ته ننوته او خپلې خونې ته ولاړه. په تخت کې نسکوره پرېوته او په چغو یې وژړل. د پرهیز مور او پلار د شمسې خواته راغلل او پوښتنه یې وکړه: شمسې، څه پېښه ده؟ شمسیه ورته د لیک کیسه کوي او په ژړا کې وایي: کاکا، ستا پرهیز په 19 کالو کې دومره وخت نه کړو پیدا
چې ما ته یې ویلي وی له ما ازاده یې. ولې ما څه ګناه کړې وه؟ کوم داسې بد مې در رسولی دي چې زه یې دومره لویه سزا ګورم؟ بس نوره ځمه. ستا زوی ځواب راکړو ځان ساتلی شم، پلار کور ته هم نه ځم، خو ستاسو له کوره ځم. د پرهیز پلار وایي ته صبر، زه یو ځل پرهیز سره اړیکه ونیسم چې ځان پوه کړم. پر سبا یې د پرهیز پلار د بازار له پیسیو زنګ وروهو. پرهیز ورته وایي هو. هغه شمسیه مې ځواب کړه ځکه زه دلته ښځه او بچیان لرم او نشم کولی هغه دلته راولم، ځکه دلته د یوې ښځې اجازه شته. زویه دا څه وایې؟ دلته کور کلی دی، شرم دی، پیغور دی، داسې څوک نه کوي. خلک 4 ښځې هم کوي، خو په پښتو کې د ښځې پرېښودل ډېر بد کار دی. پرهیز ورته وایي پلاره دا فکر به دې هغه وخت کړی و چې شمسیه دې زما له ټاکنې او خوښې بغیر زما په نامه کوله. هغه وخت دې دغه شرم، پیغور او بد کار ولې نه محاسبه کوو؟ زه بیرته افغانستان ته نه درځم او ته او د شمسیې پلار بازار ته لاړ شئ، شمسیه یوسئ او په شریکه یې خرڅه کړئ، تر څو مو انډیوالي قایمه پاتې شي، ځکه ستاسو په انډیوالۍ کې زما ژوند برباد شو. ځکه ما نه غوښتل چې بې سواده انجلۍ سره واده وکړم. زما بله انجلۍ خوښه وه، خو تاسو زه له کوچنیوالي زنداني کړی وم. ما سره هیڅ بله لار نه وه. دا چې پلار مې نور څه درته نشم ویلی، پر ما حق لري، خو دا زما د ژوند مسله وه او حق یې زما و چې ټاکنه مې کړې وي. نور نه غواړم دې موضوع کې وغږېږم، بیا ځلې د دغې موضوع اړوند زنګ راونه کړې. ته پوهېږې شمسیه او د هغې پلار درته مبارک دې وي. خدای پامان. د پرهیز پلار ناهیلي کور ته راغی او په دروازه لا نه و ننوتلی چې شمسیې او د پرهیز مور ترېنه غبرګ وپوښتل له پرهیز سره دې خبرې وشوې؟ هو وشوې. څه یې ویل؟ تر نن ورځې پورې همدا ډېره وه. نور افسانه به که خیري په بله خپرونه کې در سره شریکوم. خدای پامان.